کلایمټ چینج خو په ټول دنیا کې راغلی دی ټیک ده که نه خو زمونږ دلته چې زیات کلایمټ چینج راغلی دی خاص کر زمونږ په سوات کې که تاسو والئ یو خو ډیفارسټیشن دی خلکو بالکل ونې چې دي هغه ووهلې بل آبادي بې تحاشه زیاته شوه دلته تاسو ګورئ موټرې څومره زیاته شو نو خامخا د دې اثرات چې دي دا په دې موسم باندې راځي زما یاد چې په ورکوټوایل چې به موږ سوات ته رالو په دې کمره کې چې موږ ناستو نو موږ چېرته اے سي نه دی لګولی موږ به یوازې دې پکي ته ناست وو بل ما او زما ورور موږ به د خوړ ته ووتو دا بالکل د دې زموږ د کور خواته دا خوړې او دلته یو ډنډ و نو هلته به موږ لامبل تاسو بس د هغې حل وی نه چې هغه داسې دی لکه کولاو کډر چې دی ټیک ده که نه نو لږ ډېر موږ خلکو له هو سوچ پکار دی چې مثلا موږ د کروڑو روپو کور جوړ کړو خو موږ د 50,000 روپو سیپټیک ټانک ته شو جوړولی که تاسو سیدو ته لاړ شئ سیدو خوړ تاسو ګورئ خو داسې دی لکه ما چې وایي لکه کوړاو ګټر د هغې وجه دا ده چې دا پیپونه یې نیغ راویستې دي لکه زه به خپل کور پاک ساتم او ګند به راولم بهر ته به یې واچوم بیا به یم چې حکومت چې دی دا صفایي نه کوي اوس د سټیټ په ورځ کې په کټایۍ باندې ډېره زیاته پابندي وه که چا به یو خاښ هم کټ کړو نو هغه به یې په هغه ورځ کې 15 روپۍ جرمانه کوو نو 15 روپۍ په هغه ورځ کې ډېره لویه پیسه وه که تاسو د مرغوزار شاته لاړ شئ خلکو ما ته د مرغوزار ځنګل نو د مرغوزار ځنګل خو ما ونه لیدو خو د ایلم په سر باندې لګې ونې ما ولیدې بیا چې سیلابونه راشي د خلکو کورونه وړي بیا خلک وایي چې دا سیلابونه رالو د هغې وجه دا ده چې مونږ ونه ووهله غوړاسکی پورې مونږ نه دی پرېښودی دا مرغوزار چې نو دا مشهور د ګډو د ښکار دپاره اوس نه هلته ګډې شته نه هلته یګان شته ځکه چې ونې نه وي وړاسکی نه وي نو دا مرغۍ یا دا ځناور چې دی دا به کوم ځای بیا پټېږي یا کوم ځای به اګو باندې کیني کوم ځای به خپل بچي پټوي که نه نو په دې باندې موږ ټول له ډېر زیات سوچ پکار دی چې پکار دی موږ څونه زیاتې ونې لګولی شو دا که زموږ دپاره نه وي زموږ د بچو دپاره د هغو به پکار راشي په پاپولیشن کنټرول باندې موږ مطلقا خبره نه کوو که نه او د پاکستان د ټول نه لوی المیت چې ده هغه ستا پاپولیشن بوم دی پاپولیشن دومره استیوا شو چې زما خیال نه دی چې په دې دا کم وسایل چې زموږ سره دي چې په دې کې به د هر چا ضرورتونه چې دي هغه به مونږ پوره کولی شو اوس د بنګلادیش مثال تاسو والی په 71 کې چې کله بنګلادیش زموږ جدا کېدو نو د پاکستان 55% پاپولیشن په ایست پاکستان کې او 45% پاپولیشن چې و زموږ په ویسٹ پاکستان کې او اوس تاسو ګورئ د هغو پاپولیشن زموږ نه ډېر کم دی د هغې وجه دا ده چې هغوی یو پاپولیشن کنټرول پروګرام شروع کړی او ډېر زیات سکسسفلي یې امپلیمنټ کړی نو پکار دی چې څه داسې پروګرام مونږ دلته په پاکستان کې هم شروع